که غواړې د جمدون خواږه زمونږ پښتونستان کې زه چې ثوابې ته ځو پړونې د پښتو به درله واخلم په دوکان کې زه چې ثوابې ته ځو پړونې درله خدای ده پړونې درله خدای د غفلت په وسوسو کې درنه به پکې ښکاري چې روانه ایسبزو کې زمونږ ځان له دنیا ده ته به ډېره په مزو کې زمونږ ځان له دنیا ده ته به ډېره په مزو کې د ګټې دا اوبه ولې جون بستان وي تاوان کې زه چې ثوابې ته ځو پړونې د پښتو به درله واخلم په دوکان کې زه چې ثوابې ته ځو زاړ دې رواجونه شاه منصور کې کلیدل غواړي ډېر عزت بدر کې مانې رهتا کرات لل غواړي ساده شان خوراکونه که په هر ځای کې خوړل غواړي ساده شان خوراکونه که په هر ځای کې خوړل غواړي تالی د خورشته د میلاویږي کالو خان کې زه چې ثوابې ته ځو پړونې د پښتو به درله واخلم په دوکان کې زه چې ثوابې ته ځو وا بخل مزید حباسین د پزاګانو نه نزي سوک واپس د تور بیلی د رڼاګانو نه ډېر به خوشاله د لاهور د صحراګانو نه ډېر به خوشاله د لاهور د صحراګانو نه ارسه بدر نه هیر شي مینه ډېره د افغان کې زه چې ثوابې ته ځو پړونې د پښتو به درله واخلم په دوکان کې زه چې ثوابې ته ځو زه د مرغوستو په باندې دنیا به درنه هیره کم ستانه بخکلا د یار حسین ډاګه چاپېره کم چې وزو په دوبیانو په ګړی به دې ورتېره کم چې وزو په دوبیانو په ګړی به دې ورتېره کم یخه پالو د بدواړه اخرو په مردان کې زه چې ثوابې ته ځو پړونې د پښتو به درله واخلم په دوکان کې زه چې ثوابې ته ځو سره د تولاندې بشیر غون درته سیوخم اسب د شیربانو به در تسلی ضروري وخم مینه ډېر ښایسته به درته زه د ټوډېر وخم مینه ډېر ښایسته به درته زه د ټوډېر وخم داسې ښکلي نشته درته وایم په جهان کې زه چې ثوابې ته ځو پړونې د پښتو به درله واخلم په دوکان کې زه چې ثوابې ته ځو پیغلې حیادارې ننګیالي په شیر دره کې دي ښکلي مشران د نارنجي اره اجره کې دي انتا د دنیا خلق راتلو ته په اسره کې دي انتا د دنیا خلق راتلو ته په اسره کې دي ار موسم سپرلی وي د ګدون په ګلستان کې زه چې ثوابې ته ځو پړونې د پښتو به درله واخلم په دوکان کې زه چې ثوابې ته ځو سپینا لپټا به د ململ کې د په سر باندې جلبه کې بکر کنډې درته رو سنډم صادر باندې
سلیم خان کې چې دی راشي د شپې په اوبه نظر باندې سلیم خان کې چې دی راشي د شپې په اوبه نظر باندې نو دا مزې بنوي په لندن او په جاپان کې زچې ثوابه تزو پړونه د پښتو بادر لواخلم په دکان کې زچې ثوابه تزو غنم چې دلته زیړ شي مړ زمار پکې تپشي غږی رباب ستار منګي پکې اکثر خلق د شپې غږی ریلې بچند خان درتا شکال کې د مزه غږی ریلې بچند خان درتا شکال کې د مزه غږی زلمی بدر ته اخري چورلکونه په میدان کې زچې ثوابه تزو پړونه د پښتو بدر لواخلم په دکان کې زچې ثوابه تزو دلته پدې هر سکه زبي منی به یارم ستا پدې ساده وینا ز پوه شم او خيارم یارستا اختیار دې در سرات لو ته تیارم یارستا اختیار دې در سرات لو ته تیارم منګیال بختورا اثر ستا دې په بیان کې زچې ثوابه تزو پړونه د پښتو بدر لواخلم په دکان کې زچې ثوابه تزو کغواړې د جمدن خواږه زمون پښتونستان کې زچې ثوابه تزو پړونه د پښتو بدر لواخلم په دکان کې زچې ثوابه تزو واه ډیر ښکلی محمد علي ننګیال صاحب قدرمنو کتونکو را سره مال پاتې شي محمد علي ننګیال صاحب نه به نور هم دغه شانتي نظمونه ورو ډېره مننه دی کومه په پوره ثوابه کې دی وګرځولم دولت ته دی بوتلم ګمبد ته دی بوتلم خورو ته دی بوتلم بابو ته دی بوتلم دوبیانو ته دی بوتلم یاروسین ته دی بوتلم ادینا ته دی بوتلم شوی ته دی بوتلم شیرغون ته دی بوتلم یو ځای دی پکې پرې نه خو د هر ځای کې دی وګرځولم او هر څه دی یو ستایل بالکل څه سوچ دی څه خبرې وي چې دا نظم تاسو لیکو دا د پس باره کې ذهن تم سره راتلل چې دا نظم هم لیکل ننګیال صاحب یره چې اکل خان وکیل خان بای دا چې چل چې زه خپل ان پړای مکنه ها خو د مشرانو سره عالمانو سره د تبلیغ ولا سره ناسو داسې ټیکټ ته راټین کم چې بیا په شیرونو کې اکثر راشي ها دا ما د مشرانو د خلین اوریدلو چې زمونږ په دې کلی په یاروسین دوبیانو کې پدی باندې غزاګانې تیری شوې دي په دې یاروسین کې داسې یو جماعت ته چې د دې کویتم لکه مړی غوړدول شو زموږ مسلمانان کنه دې کې بیا زنانم راوته وي غزا د پارانو ما داسې د مشرانو د خلی اوریدلو چې په دې پړونی باندې دا سور ټکي چې دی نو دا د وینو د دار زنانو جوړ کړو او بل په دې کې چې کوم دی نو په ثابت خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی نو زموږ پړونی په دې مشهور دی چې دا ډېر د پردې پړونی دی بل پدې کې زنانه ډېر خولي او درنخ کاری دا پړونه دې نه ننګیال صاحب پړونه خو ټول یو شانتي پړونه خو ثوابه دا پړونه پکې هغه اوریدونکو هغه کتون کې چې نه دي خبر دا وته د ثوابه دا پړونه ښکاری څنګه دا دې څنګه دا راته لګوایا دا چې کوم دینو د دزمک سپینه دا او سور پیټه کې او پدې کې زنانه چې په لار روانه یو ډېر په پرده کې او دا په هر ځای کې پیجندې شي چې کدا په پیښور کې که په پنډه کې په لاور کې دا پړونی په سری نه دا ثواب والي زدا سی ویل شم ننګیال صاحب ماته وګوره د تصویر ته وګوره زما د کمیس ته وګوره بالکل ستاپ دا کمیس او هغه پړونی بس یو زم چې تا ال تسوکوینه نو خامخا به وي چې دا ثواب والي دا به چې دا ثواب والي صحیح محمد علي ننګیال تاسو کوینه نو دا هغه لازمي دا خبره کوي چې دا ثواب والي او په ثواب واکه بیا د ډاګه یا حسین او د دوبیانو دا به چې دغه زینو صحیح ده سماله او رسید دا زموږ شناخت دی دا زموږ شناخت ته محمد علي ننګیال صاحب خبره سره ډېر کول غواړم پښتنه ډېر کول غواړم نظمونه اندنه خډیر اوریدل غواړم خو غوازم لري پړونی مورې ده په پړونی ته موږ ته خبره وکړه ستاسو یو بل نظم دی وختونه یاد دی هغه راته لګوای هغه د دې مشرانو د خلی مونږ ورو چې مخکې ډېر خولي پروګرام او مینی ډېری وی
او مطلب دا دی دا چې اوس کمې لکه مخکې خو مینې په دې ډېرې وي چې لکه کریخیاري وکیل خان به پیاده مزلونه به نو که سړی به مردان ته هم 2 ورځې کې ورسېدو نو هلته به یې 2 شپې وکړو نو هغې سره به د امینه سیوا وه که نه نو او بل ساده وختونه و پراټه چا نه پېژنده نوې جامې چا نه پېژندې بس یو اختر بل اختر به یې چولې که نه ورکه غریبي شه صحیح مونږ اوس هم یو اختر بل اختر جامې جوړو د غریبۍ ژوند و مینې زیاتې وي او بل دا چې دا تربګنۍ او یا چې کوم دی نو دا بنیتۍ دا نه وي هر یو سړی بنیت باندې صفا و نو دا ما په هغې باندې دا لیکلي دی که خوښ یې چې درته یې واورمه په سر سترګو مونږ ورته سترګې په لار ویې وایه راته وی د توت تسوري لاندې نه ننګیال صاحب اواز هم خوږ دی صاحب غوږ ورته لاس کېدی ننګیال صاحب څنګه دی خوښه ده د سوري لاندې په جولې کټ کې خوبونه وو څنګه ښکلي وختونه وو نه بغض نه حسد و بس صفا د هر چا زړونه وو څنګه ښکلي وختونه وو جماعت کې به ډنګری وه په حجره کې به چلم وو تختې به وه ماشوم سره په لاس کې به قلم وو د زړه بیماری نه وي استعمال د غوړو کمو نه جیم نه اورد شو ښه مضبوط با وجودونه وو څنګه ښکلي وختونه وو نه بغض نه حسد و بس صفا د هر چا زړونه وو څنګه ښکلي وختونه وو ګوډیانو کوټڼو بجنکو سره مزه کوله بابا به په اجره کې عجبه د خوند کیسه کوله ګجر د یارو سینو په میلمه به یې خرچه کوله غوړو کې به یې راماته کړه پکې به ډېر خوندونه وو څنګه ښکلي وختونه وو غوړو کې به یې راماته کړه پکې به ډېر خوندونه وو څنګه ښکلي وختونه وو نه بغض نه حسد وو بس صفا د هر چا زړونه وو څنګه ښکلي وختونه وو ډوډۍ به یې خوږه وه په میچن به یې چې اوړه کول ډوډۍ به یې خوږه وه په میچن به یې چې اوړه کول هر چا کې محبت وو نفرتونه به یې نه کول دیرو کې ارټونه وو ورخونه به یې واړه کول نیت د ارچا پاکو په موسم پې بارانونه وو څنګه ښکلي وختونه وو نیت د ارچا پاکو په موسم پې بارانونه وو څنګه ښکلي وختونه وو نه بغض نه حسد و بس صفا د ارچا زړونه وو څنګه ښکلي وختونه وو توڼی به په هر کور کې د جامو ډکه بېسیاره وه منګي به په ګڼ ونجو دونکاچه به مزېداره وه کلبه به پېشمني مال د پټي تلو ته تیاره وه کلبه به پېشمني مال د پټي تلو ته تیاره وه ډوډۍ به د جوارو د شړشم پکې ساګونه وو څنګه ښکلي وختونه وو نه بغض نه حسد و بس صفا د هر چا زړونه وو څنګه ښکلي وختونه وو په هر چا کې اخلاص و داسې نو چې بې دوکې کولې د لو بچې اشرو په پره کې بې عملې کولې د چا بچې غوبلو پشکرو بې ګلګلې کولې غنم بې الوزول چې د قبلې نه به بادونه وو څنګه ښکلي وختونه وو نه بغض نه حسد و بس صفا د هر چا زړونه وو څنګه ښکلي وختونه وو زانګو به د ماشوم و پرورو به زانګېدله پستن کې به ډیوټ و پډي وه به بلېدله وخلې به یې پوچه وه مخامخه به ځلېدله وخلې به یې پوچه وه مخامخه به ځلېدله چوکې سلماری نه وي په دیوال کې به تاخونه وو څنګه ښکلي وختونه وو نه بغض نه حسد و بس صفا د هر چا زړونه وو څنګه ښکلي وختونه وو
چې هغه وخت را یاد کم عجیبه ښکلی دوران و هر کلي کې تالې به مشهور د کالو خانو په اوښ پچې ډولۍ وه ورپسې به جنج روانو په اوښ پچې ډولۍ وه ورپسې به جنج روانو فیشن د دنداسې و فیشن د دنداسې و د رنجو بیش نه خالونه وو څنګه ښکلي وختونه وو نه بغض نه حسد و بس صفا د هر چا زړونه وو څنګه ښکلي وختونه وو هی سخت یې په ځان زمونږ دپاره تېرې کړې وي ماتې یې دشمن له هر میدان باندې ورکړې وي سترګې یې اغیارو له جړه باندې سر کړې وي اغیارو له یې سترګې په جړه باندې سر کړې وي ننګیاله مشران زمونږ ښایسته د باغ ګلونه وو څنګه ښکلي وختونه وو نه بغض نه حسد و بس صفا د هر چا زړونه وو څنګه ښکلي وختونه وو د توت د سوري لاندې په جولې کټ کې خوبونه وو څنګه ښکلي وختونه وو نه بغض نه حسد و بس صفا د هر چا زړونه وو څنګه ښکلي وختونه وو واه ډېر ښکلی ننګیال صاحب محمد علي ننګیال صاحب ډېره مهرباني ډیره مننه دی کومه نږدې دی وجړولم دا ته وایم چې نږدې دی په جړا کړم بس بالکل چې کم دی نو ځان مې ډیر کابو کړو چې بس بالکل چې کم دی څنګه خپل وختونه وو بس ارسه دي داسې مخه هغه فلم سړی سترګو مخه ته تیر نشي هغه ارسه مې تیر شو مخه ته داسې بالکل کنه اوس نه تاسو دا کوم دا نظمونه کوم ډیر وګدي دا یاد کړی څنګه دي دا ته یاد څنګه یې راځي بس دا خو کمیم دا چې لیکل نشته نو زه چې یو شی جوړ کما نو زه په موټر سایکل یا په گاډي کې چې زم خپل کار پسې نو بس دام ځان سره زوتوم کسټه کې نیم پکې غلطی نه ته لر کما کنه ټکی نیم پکې اخوادي خو بس بیا لکه دا پیس کوټه کما لکه په اخر مزغوطه کوس کوم لیکل خو را سره شته نه لیک نه کوي لکه لیکي نه دا بس تغه شانته نشم لیکل دي زه خپل نوم نه پیژنم او ها نو چاته وای چې د لیکي کنه چاته ویل نشي چې د ولیکي دا یره کله خیال کړی وکیل خان به نن سبا چې کم دینو د منډه دور دی ځامن مې خپل لخيره تعلیم ابتدی خو لکه بسر سړی په منډه به چې سار پاسې نو سرکار پاسې په منډه کنه نو کوشش مې دار چې دینه پس لیکلو کو دا ټول کسان نتیجه یو دا دلاور خان شو د مردانو شیراز باچا شو الله دې قدر وکي زما ډېر خیال ساتي ناغي چې تمنګ لیکت لا کوم دې کتاب باندې مخبل خرچه کو ها نه اوس ګور د موبایل دور دی د ویډیو دور دی ځان ته موبایل په خپل لګاو کې ویډیو جوړو په هغه باندې دغه انټرنیټ ته خېجو کنه یار دغه شان کوشش مې ان شاء الله وکیل خان به شروع کړي چې زه یو خپل پیج صحیح جوړوم او په هغه کې بیا چې کم دینو دا سیو کوم او لکه د کتاب شکل بیا دی ورکو په خیر ان شاء الله نور خبرې هم کو تاسو لوبم ډېر خولې دي کې غواړم چې تاسو مشهور لوبه نه وورم ها نو مشهور لوبه خو جدا نه کنه کدی خیال کړی سو وخت مخکې د پنجابي یو ریکارډ راوته او دلته ډېر په پښتنو کې هم ډېر چلیدل ها هغه ریکارډ دا چې سندري میرا وچ تیرا نام سن لیا کسن سندري ښه ډېر ښه کنه ها بالکل دا د انډیا د پنجاب د هندستان د پنجاب چې دا د پښتانه ډېر خوخي نو خوخه زما لکه دا سوچو چې دا ولا په پښتو کې سړی ترجمه کی کنه ها نام څنګه کړی دا هغه مې دا څه کړی چې د مینې په دنیا کې وتا سره په خوا کې د مینې په دنیا کې وتا سره په خوا کې نور هیڅ نه غواړم ستانه زړګې برا لرا کې نور هیڅ نه غواړم ستانه زړګې برا لرا کې غټ سترګې پرنجو د دې د پاره توروم په ما ګرانا راګورا ز پتا خوشالم په ما ګرانا راګورا ز پتا خوشالم پتندی می خور اوربل تابک ما په جلبل شمبهالا په کلارا چې یو ځلې د کم خپل
پتندی می خور اوربل تابک ما پی جلبل شمبه حالا په کلارا چې یو ځلی دکم خپل نو اخر بد خدای راکی چې د ډیر ډیر یادوم په ما ګرانا راګورا زپتا خوشالوم په ما ګرانا راګورا زپتا خوشالوم د مینې په دنیا کې وتا سرا په خوا کې نور هیڅ نه غواړم ستانه زړګې برا لرا کې غټ سترګې پرنجو د دې د پاره تورم په ما ګرانا راګورا زپتا خوشالوم په ما ګرانا راګورا زپتا خوشالوم چې پلار یو ما روانه وی دنیا راته حیرانه په کتو کې می اثر دے تختوم زړه د هر چانا چې پلار یا ما روانه وی دنیا راته حیرانه په کتو کې می حسر دے تختوم زړه د هر چانا د بڼو غشي به ګورا اشکان پی خوګم په ما ګرانا راګورا زپتا خوشالوم په ما ګرانا راګورا زپتا خوشالوم د مینې په دنیا کې وتا سرا په خوا کې نور هیڅ نه غواړم ستانه زړګې برا لرا کې غټ سترګې پرنجو د دې د پاره تورم په ما ګرانا راګورا زپستا خوشالوم په ما ګرانا راګورا زپتا خوشالوم شونډې سرې سپین مې رخسار زبې کړم ترې نظر که د دار سر ته ورخیږم دا به وایم په جار شونډې سرې سپین مې رخسار زبې کړم ترې نظر که د دار سر ته ورخیږم دا به وایم په جار د ننګیال مینا بحث کلا په جون نه هیروم په ما ګرانا راګورا زپتا خوشالوم په ما ګرانا راګورا زپتا خوشالوم مینې په دنیا کې وتا سرا په خوا کې نور هیڅ نه غواړم ستانه زړګې برا لرا کې غټ سترګې پرنجو د دې د پاره تورم په ما ګرانا راګورا زپتا خوشالوم په ما ګرانا راګورا زپتا خوشالوم. واه ډېر ښکلی ننګیال صاحب تپوس مې دا کول ګوره لوبم لیکلې ده او سنلی که نه او وی تیرا صدر میرا نام سنډیا که دغه شان څه کیسه مالم پنجابي منجابي نه راځي خو خیر دا خبره لوبم لیکلې ده لوبې سره سره چې کم دی نو تاسو د هغې طرز هم جوړ کړی دی دا اوس که چې یو هنرمند دی یو آرټسټ دی یو سندرغاړو بالکل تیار طرز دی اب یې راواخلي وبې وایي دا جی داسې چل دی ما تا ته خبر وکړله ما ته دي دا سټوډیوګانو والا ډېر ټلیفونونه کوي ته لږ راشه موږ سره کا وکیل خان بای ما اوس یو کور روان کړ زه په هغې باندې په 15 میاشتې ډېر په دغه کې یو مابل زما خپل لږ کار کوم د تماکو که نه واله او خرڅ کا نو ټیم را سره دوره نه که نه هغې زما په انتظار چې دا تر سټوډیو زه ورسوم نو لږ هغې بیا کوي او انشاءالله رسوم بیا وله ویرسوله خامخا وله ورسوه ننګیال صاحب او تا ته به بیا وایم چې ویرسوم نو زه به یم چې وله مې ورسوله او بیا درته درلېږم هم چې هغې ریکارډ کړي لکه څنګه د پړون د هغې چې فضل وهاب درد ویلې ده ورسره د اخیری کړه ولفت ویلې ده که نه دا به تا اورېدلي بالکل نو اوس کیسه دا ده چې کوم دی خو دا هم زموږ اورېدونکو ته ووایه که نه احمدعلي ننګیال صاحب دا شاعرۍ کې دم دی د هغې کې زور دی او هسې خو نه وایي چې ثوابۍ خوره زرخیزه خاوره ده او د ننګیال په شان ننګیالي یې زېږولي دي که نه نو د ننګیال په شانتي ننګیالي زېږولي د کوم ځای په ثوابۍ کې د کوم ځای سورونه خویندې دغه زموږ اورېدونکو ته ووایه کتونکو ته او څه کوې څه کار روزګار نور د تماکو نه علاوه په ثوابۍ کې د تحصیل رزړ ما او بیا په تحصیل رزړ کې د یار حسین ما
او اسی نیکه خو زمونږ چې کوم دی نو دا ټول نیکونه د یو ځای بل ځای نه راغلي زمونږ نیکه اصلي بابي خیلو د تولاندی نه راغلی او بازارګي ته بیا یار حسین ته خو آباد شوي مونږ په یار حسین کې په میټه خیلو کې یو زه لکه په میټه خیلو مشهور یم چې دا میټه خیلو دی که نه ځکه چې زمونږ نیکه میټه خیلو کې رالوی شوی میټه خیل خو ځکه چې میټه یې کنه خوږ یې نو لکه بس ځکه چې کام د میټه خیلو دی نو ځکه چې د یو سړي نیکه په میټه خیلو کې پیدا شي او لوی شي نو بس مونږ میټه خیل یو لکه اوس ښه میټه خیل صحیح او په یار حسین کې ژوند کوئ صحیح خبرې اترې نورې هم کوو صحیح په یار حسین کې ژوند کوو جی په یار حسین کې ژوند کوئ صحیح غواړم چې تاسو نه چې کوم دی ستاسو شعرونه ستاسو نظمونه ستاسو غزلې ډېرې خوږې دي او غواړم چې دنه واورم اوس به راته څه واوروئ اوس به درته زه چې کوم دی نو که دې خوښ وي نو د ثوابۍ یو بل نظم به راته واورم د ثوابۍ بل نظم راته واورئ او ټولو ثوابي والو ترې ډالۍ وي دا ټولو ثوابي والو ته زما له طرفه د ملک نه چې کوم بار دی هغې ته او تا ته او ټول یار اشنانو ته چې کوم زمونږ پښتانه دي که د خیبر پښتونخوا دي او که د ثوابۍ ادارې ټولو ته هغې ته ډالۍ چې چېرته هم دي په کومه سیمه هم دی پښتون دی چې پښتو وایي پښتو لیکي او پښتو لولي هغې ته ډالۍ وي د محمد علي ننګیال صاحب له طرفه او د میټا خیل له طرفه ډېر ښه راځئ چې ورځو صحیح ده ارشاد سترګې په لار اس شک پکې نشته دی د زرو نه بهتره ده ډېره بختوره ده دا د ثوابۍ خوره ازل کې رب ورکړي د عزت برخه د سره ده ډېره بختوره ده دا د ثوابۍ خوره ډېره بختوره ده دا د ثوابۍ خوره دا د ثوابۍ خوره دا د ثوابۍ خوره دا د ثوابۍ ارزه کې نوم نشان لري ستکړه ځوانان لري نیغ چې په دشمن ورزي کپټن کرنل شیر خان لري ارزه کې نوم نشان لري ستکړه ځوانان لري نیغ چې په دشمن ورزي کپټن کرنل شیر خان لري یرا پکې نشتا تر نظر شمه زړوره ده ډېره بختوره ده دا د ثوابۍ خوره ازل کې رب ورکړي د عزت برخه د سره ده ډېره بختوره ده دا د ثوابۍ خوره ډېره بختوره ده دا د ثوابۍ خوره دا د ثوابۍ خوره دا د ثوابۍ خوره دا د ثوابۍ لمنه کې سیندونه دي کاڼي یې لالونه دي کلاوي صحراګانې دي ښکلي پکې غرونه دي لمنه کې سیندونه دي کاڼي یې لالونه دي کلاوي صحراګانې دي ښکلي پکې غرونه دي ضمیر د ارچا ویښ ساتي پالنه کې بادره ده ډېره بختوره ده دا د ثوابۍ خوره ازل کې رب ورکړي د عزت برخه د سره ده ډېره بختوره ده دا د ثوابۍ خوره دا د ثوابۍ خوره دا د ثوابۍ خوره دا د ثوابۍ واړه پښتانه پکې عزت سره درانه پکې سپکې خټک اوسي شته دی ګدان پکې واړه پښتانه پکې عزت سره درانه پکې سپکې خټک اوسي شته دی ګدان پکې ننګو په ایا کې هر پیغله زوروره ده ډېره بختوره ده دا د ثوابۍ خوره ازل کې رب ورکړي د عزت برخه د سره ده ډېره بختوره ده
دا د ثواب خوره دا د ثواب خوره دا د ثواب خوره دا د ثواب واړه پښتانه پکې عزت سره درانه پکې ننګیال وای قربان لدی خواږ دی مشران لدی سخکلی اشخار لیکي تیز دی شاعران لدی ننګیال وای قربان لدی خواږ دی مشران لدی سخکلی اشخار لیکي تیز دی شاعران لدی ستایلی دی دنیا ورله د هر شاعر سندره ده ډېره بختوره ده دا د ثواب خوره ازل کې رب ورکړي د عزت برخه د سره ده ډېره بختوره ده دا د ثواب خوره هیڅ شک پکې نشته دی د زرو نه بهتره ده ډېره بختوره ده دا د ثواب خوره ازل کې رب ورکړي د عزت برخه د سره ده ډېره بختوره ده دا د ثواب خوره ډېر ښکلی ډېره بختوره ده ډېره مهرباني مننه ستاسو کومه ننګیال صاحب محمد علي ننګیال صاحب د یار حسین سره تعلق ساتي دغه شانتي مشاعرو لزه ځکه چې مشاعرو لزه دغه نظمونه وایي دغه شاعري وایي د ثوابه ولس اغیم نازوي اغیم ستایي هغه تسوي خلک د تسوي یره جی زه خو د مشاعرو لته داسې د یار آشنا غیله زما ما ته وی زمو یو غریبی دا بل د مزدوري ملک ته کنه نو لکه د عام مشاعرونو پکې سوال جوابونه یا چټی راشي خو زه بازي لرشم بازي نه او چې لرشم نو زه خو کا پار دی کا په مردان کې بل ځای مشاعري زنګ په ثوابه کې او زه دا وایم نو مطلب دا دی چې هغه خلک خوخي او ډېر پښو کې اوري که زموږ ثواب والی که زموږ د نور پښتانه رونه شي لکه هغه کده مطلب دا دی کده پیښوري کړه 400 یغي چې اوري نو خوګه بلګي او ما خوخي تاسو خوخي صحیح او موضوعات تاسو خو چې کم دي نو ثوابه خو مې ډېر وره اسی د زاړه وختونه کنه او د پخوانی وختونه هر سم په خپل شاعري کې راغلي خو اسی په کوم موضوع باندې زیات تاسو له خوندر کې چې پاغي باندې تاسو شعرونه جوړ کې پاغي نظمونه ولي کې پاغي غزلي ولي کې پاغي لوبي ولي کې کوم موضوعات زیات خوندر کې یره زما زیات موضوعات چې کومنو هر شاعر په خپل ځای باندې خده ځکه چې مونږ د داسې شاعران تیر شوی وکیل خان بای چې مونږ د غي د خپو خوري یو کنه ځکه چې زمونږ په ثوابه ډېر ښه شاعران ځای ګولې دي لکه علي خیدر استاد لکه عبدالواحد ټیکدار او امیر نواز لکه مونږ د غي په ځای باندې ولکه بیا په دې وجه باندې دا سټوته پوته شاعري په دې باندې کو چې زده صدا غي نمونه جام دي پښټ دا غي نمونه واټو نو ځا دا غي په ډاډ باندې دا غي په مرسته دا غي نه دا غي د شعر نه زده کړه کړي کنه ځکه چې مشرانو ته کشران کم زیارسي ها خو تاسو خو اسه موضوعاتم کم موضوعات وی لکه کوم موضوعاتم دالي چې لکه زیات تور په وطن باندې په پښتنو باندې زیات شوق مې دې سره دی اسه دا بازي پکې چته بعضی وخت د یار او د آشنا او د جانان او د نه جانان پکې راشي کنه نو لکه داسې پکې فرمایش شي چې ته پدې مولي کا ها نو په خصوصا اکثر د مسافر ډیر زیات وي چې مونږ باندې لیکلو کې مسافر پکې اوستای په دې مسافر خو ملا تر اوسه سنې لیکلي خو فرمایشونه راځي نو کې دي چې د میاش نه کوم کې په غزل یا چاربه ته پورا کړو بیا ته مو بیا د مسافرونو ته مو صحیح ها واړه ما چې تاسو نه نورم سوورم ډېر چې کوم دین تاسو باندې لوبه غزلونه نظمونه مې در باندې وې غواړم یو نظم نیم نه بل وورم یا یو غزل نه وورم یا یو لوبه بل لوبه که تاسو ته کوم یاد وي تاسو نور لوبه لیکلې دي چې کومه ته یاد وي اسکه یو سو شعر راته د الله تعالی د صفات وې من استاد خیال لې وی وای بالکل وای ربا زد قدرتونو باندې سالم دا سنیم چې ستا بدل کې په دنیا عالم او ته زما د ټول وجود پوره بانی ډیر ښه د زړګي په خوخه ستا ذکر سنالم او ستا د دین اسلام رسې مضبوطه نسمه ها ډیر ښه
د شیطان رټلی شوي نه پنالم ها او چې پتا پنالیدلی مخ مین کلمه نو در پسې به محمد نوم خامخالم او زننګیال په سود او زیان باندې پوهیږم بد که ارسم نه ارزان شي ګران به خالم ښکلی ډېر ښکلی ډېر یو څو شعره نور دي چې کله خیال کړي زمونږ په دې پښتنو کې بعضې عادتونه داسې دي چې لکه مخامخ په خوله یو شانې وروسته په غړه بل شانې دا زمونږ ډېره غټه کمزوري ده بالکل بالکل دا شته مونږ دا ناکام هم په دې وجه باندې راځو که چله کله مونږ دا سوچ وکړو چې یاره زه سهار پاسمه او دې کار پسې ورځم چې په دې کې دا وکیل خان به میم ښه شي او زه هم ښه شم نو مونږ به بیا ډېر کامیاب یو او چې زمونږ دا سوچي چې یاره زه دې ښه شم او وکیل خان دې ښه نه شي نو لکه دا مونږ په کته بیا راځو که نه بېشکه مونږ د دې په باره کې یو څو شعر دي چې د عزیزو پخه کېدو باندې نه دا خو راته زمزمه که ننګیال صاحب که دې خوښوي دا زمزمه دا په زمزمه کې نه راځي دا د رباعي طرز دی که نه ښه بس د رباعي د بیا خو سمه ده بیا دغه شان څه دا دغه شان دی چې د عزیزو پخه کېدو باندې خوبونه بیلو اړم یو خپلو کې بېځایه خپل سرونه بیلو او نورو قومونو د اسمان سره سیالۍ وکړلې مونږ پښتانه د ډیران ځای باندې جریبونه بیلو او د بېننګۍ اوبه کابونه به خرکېږي ورو د مشرانو د ننګ کلک پاخه ورخونه بیلو او ګرمه شړۍ جګه شمله به د پښتون نښه وه ګرمه شړۍ جګه شمله به د پښتون نښه وه ګرمه شړۍ جګه شمله به د پښتون نښه وه او موږ له غړ ګرځو د پښتو غټ څادرونه بیلو او موږ ته غوسه مخکې ازیره یې سوچ رستو راځي موږ ته غوسه مخکې سوچ رستو راځي دا یو ځل بیا ووایه موږ ته غوسه مخکې ازیره یې سوچ رستو راځي بیا دشمنو کې ګلالي بشي ګلونه بیلو او دا د پښتو په معاشره کې ناجایزه دي ډېر دا د پښتو په معاشره کې ناجایزه دي ډېر چې په سورو کې د تورسرو اوربلونه بیلو چې په سورو دا یو ځل بیا ووایه دا د پښتو په معاشره کې ناجایزه دي ډېر چې په سورو کې د تورسرو اوربلونه بیلو نو د کلي لور خور کړمیزنه یې بدرنګه نه یي د کلي لور خور کړمیزنه یې بدرنګه نه یي ننګیاله هسې په ښاریانو باندې زړونه بیلو ډېر ښکلی ننګیال صاحب دا دومره ښکلي لیک کوي دا ګوره دې کې تاسو چې کوم دی ډېر د هوښیار دپاره وي چې کوم دی نو اشاره پکار وي هوښیار دپاره وي اشاره پکار وي او تاسو ډېرو هوښیارانو ته چې کوم دی نو په دې کې ډېرې اشارې ورکړئ او بیا هم دغه چې کوم دی دغه سورې دغه دشمنۍ په ډیران باندې پټي بیلل په ډیران باندې جریبونه بیلل دا مسلې اوس هم روانې دي بالکل دا مسلې اوس هم موجود دي ستاسو غونته تکړه لیکوالان مطلب دا مسلې خو موجود ځکه چې موږ ما په داسې څیزونه لیکلي دي که زموږ د پښتنو نه صرف دا یو خوبي ووته که نه دا د بنیتۍ دا د مطلب دا چې ما راته څنګه خبره وکړله نو انشاءالله چې په دنیا کې به په نمبر 1 پښتانه قوم بیا په دنیا کې به په اول نمبر پښتانه کوم چې دغه بنیتي تیوزه دغه مثالونه ډېر مشهور دي او دا د یو بل دا خیال وکړي چې زه دا سوچ وکړم چې راشه سارې مال پاسم چې دا کار وشي مطلب دا چې په دې کې دا وکیل خان هم ښه شي او زه هم ښه شم زما بل ورور به هم ښه شي ځکه وکیل خان به ته که هر څومره مال راجمع کړي نو هغه هم رابستایي چې څومره ته خوړی شي یس بالکل ښه سیوا د دې نه چې کوم دی ناستانه دی خو ستا د بچو نه وروستو بیا د بل نه مطلب دا دی هغه کار په کار دی چې بس بل یو سړی د دنیا ته راغی نو دې خو صرف چای ډوډۍ له آمدن له رانغې په کار دا دی چې دې خو د چا په کار یا څه په تاریخ کې خو چې د څه نوم راشي که نه چېرې وکیل خان دا کړي یا وکیل خان هغه کړي وکیل خان اوس په دوبیانو کې پیدا شي چې چاته دا پته نشته چې وکیل خان شته او که نه به خپله یې وخوړه خپله یې واغوندله او لړه مړ شم بالکل هر سړی راځي خپله رول لوبوي خپله برخه لوبوي او هغه برخه مثبته لوبول پکار دي چې په هغې باندې
د غلطي طریقې نه چې لکه مطلب یې سړی یو داسې کردار وکړي چې د هغه په دنیا کې په تاریخ کې ښه نوم پاتې شي خنوم پاتې شي، هغه لوبه چې هغه رول چې ولوبوي او په هغه رول باندې هغه یاد وساتل شي چې هغې نه هغه رول نه د دنیا د ټولنې نورو خلکو ته ګټه ورورسي، نقصان نه. ننګیال صاحب د پروګرام وخت بالکل سر ته رسېدلی دی، غواړم په تلو تلو کې بدنه لوبه راته وروي، غزل راته وروي، نظم راته وروي، بس دا راته وروي، بس په خوږ اواز باندې بیا اجازه در کوم او چې یو داسې راته چې یو میسج وي او پیغام وي پکې په هغې کې دا د ټولو ته یو میسج چې وایم ټوکې مې کولې مرور رانه جانان شو خدایه دا بس کېږي زه حیران ولاړ وم چې د خوانا مې روان شو خدایه دا بس کېږي د مینې لیونې وم ورته ناستر مازدیګر وم زه پې د مجنون غونته کې تېر د مال او سره وم چې هر چا لمسولی و زه د دې نه خبره وم چې هر چا لمسولی و زه د دې نه خبره وم چې مخې رانه واړو زړه زما ورسره وران شو خدایه دا بس کېږي زه حیران ولاړم چې د خوانا مې روان شو خدایه دا بس کېږي دا د ازل ویشت که پیدا په هر نسب کې وي سخت په دنیا کې د مینو په قسمت کې وي مینه جواری ده چې څوک پوهې په حقیقت کې وي مینه جواری ده چې څوک پوهې په حقیقت کې وي نو داو د محبت مې په میدان کې پتاوان شو خدایه دا بس کېږي زه حیران ولاړم چې د خوانا مې روان شو خدایه دا بس کېږي ټوکې مې کولې مرور رانه جانان شو خدایه دا بس کېږي ښکلې زورور وي زورور سره ګرانه یي خدای ګو د سرتېرو دشمني ترېنه اسانه یي بانې یې ګوره ماته جوړې کړې د بېګانه یي بانې یې ګوره ماته جوړې کړې د بېګانه یي نو ډېر یې وخاندل چې لون په اوښکو مې ګرېوان شو خدایه دا بس کېږي زه حیران ولاړم چې د خوانا مې روان شو خدایه دا بس کېږي په ټوله پښتونخوا کې په هر لور باندې سپرلي غواړم زه په پښتنو کې ښه مضبوطه رور ولې غواړم په ځای د دشمنو پکې ننګیال خپل ولې غواړم په ځای د دشمنو پکې ننګیال خپل ولې غواړم د رب احسان منیم که پوره مې دا ارمان شو خدایه دا بس کېږي زه حیران ولاړم چې د خوانا مې روان شو خدایه دا بس کېږي ټوکې مې کولې مرور رانه جانان شو خدایه دا بس کېږي زه حیران ولاړم چې د خوانا مې روان شو خدایه دا بس کېږي واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی ډېر ښکلی محمد علي ننګیال صاحب ډېره مننه کوم او دغه یو پیغام شو دغه یو میسج شو زه ستاسو ډېره مننه کوم زه به تاسو ته وخت بلنه در کوم په پروګرامونو کې موږ سره به راځئ او تاسو سره به خبرې اترې کوو او دا ډیوه چې کوم ده نو دا ستاسو غونته د ننګیالو دپاره ده ستاسو غونته پښتنو دپاره ده ستاسو غونته مطلب د ټولو پښتنو دپاره ده او بلیږي د پښتنو دپاره نن دلته دا وکیل خان سبا بل وکیل خان به ناست وي هم ستاسو غونته دغه شاعرانو ادیبانو لیکوالانو ته به وخت ورکوي او دغه شانتې د پښتون غږ به وي په دغه ډیوه کې نو ډېره مننه کوم ستاسو چې موږ ته تر دې دمه وخت راکړو را سره خبرې اترې وکړې ستاسو یو جهان مننه ډېره مننه الله دې کامیاب ساته سره زمونږ خدای ټول پښتانه ټول مسلمانانو کامیاب ساتي
مننه امين الله دې وکړي قدمونو کتونکو همدا وا تر دې د ما د ډیوا د ستورو خبرونه تاسو د واشنگټن ډي سي نه کتله د محمد علي ننګیال صاحب خبرې اترې تاسو ورته محمد علي ننګیال صاحب د خیبر پختونخوا د زرخیزې سیمې سره تعلق ساتي زرخیزې سیمې یعنی ثوابه سره تعلق ساتي او تاسو د هغې شاعرونه د شعرونه د هغې غزلې د هغې نظمونه د هغې لوبې واورېدې د خپلو ملګرو دوستانو ګاونډیانو سره خامخا د محمد علي ننګیال صاحب دغه غږ شریک کې او چې د محمد علي ننګیال صاحب دغه غږ عام شي په دغه کې یو مثبته پیغام پخواني وختونه اوسني وختونه او دغه شانتي بنیتیب دغه ټول یو میسج یو پیغام لري د محمد علي ننګیال صاحب دغه غږ کې هم تر دې سره به تاسو نه اخلم اجازه چې تاسو چرته هم یې بریالي اوسئ خوشاله اوسئ او ډېر زیات خیال کوئ او زه تاسو ته به وایم چې د لوی الله پامیانو ننګیالي اوسئ د محمد علي ننګیال صاحب په شان د لوی الله پامان